अस्सलाम वालेकुम। ज़ तासु ته د इंग्लिश लर्नर ان پښتو چینل نه مخاطب یم. نن زه تاسو ته په کوېسچن باندې کلاس جوړوم چې څنګه به کوېسچن کوي او د هغې جواب به څنګه ورکوي. کوېسچن کومو کوېسچنو باندې ته کلاس جوړوم چې کم وخت تیر شوی یعنی کم ټیم تیر شوی د هغه وخت په باره کې به دا کوېسچن کوم په انګلیش کې ورسره به د هغې جواب هم تاسو ته ښیم. د تیر وخت کې یعنی چې تیر وخت کې څه شوي د هغې باره کې به نه کوېسچن کوم. what did you do last night؟ what مطلب څه، did مطلب او یعنی did دا د سیکنډ ورب دی، هیلپینګ ورب دی ته وایي. کله کله دا معنا ورکوي کله معنا نه ورکوي، خو د دې نه جمله پیژندی شي چې دا د اوس وخت جمله ده یا د تیر وخت جمله ده. نو ډیټ چې کله راشي دا د تیر وخت جمله دا تاسو په ډیر مخکې چې کوم وخت تیر شوی هغې دپاره هم استعمالولی شي او د نږدې وخت دپاره هم استعمالولی شي. نو what did you یعنی یو مطلب ته do کول last night. what did you do last night تا په تیره شپه کې څه کول. جواب به څنګه ورکې I یعنی ما watched واچ کتو ته وایي ایډیو سره راغلی ده کتو مې یعنی تیر وخت خبره کوي کتو مې ټي وي یعنی ټي وي مې کتو I watched TV. where did she go yesterday؟ where مطلب چرته، did مطلب وا، she مطلب هغه یعنی جنۍ ده، go مطلب تلی او yesterday مطلب پرون. نو څنګه به where did she go yesterday؟ هغه پرون چرته تلی وا. she went to the بازار. she یعنی هغه went تلی وا، went د go دویم فارم دی یعنی تلی وا، دواړه دغه پکې زده کوي. تلی هم پکې وایي د go دغه هم ادا کوي او وا د دې مطلب هم ادا کوي. یعنی went مطلب تلی وا، to مطلب تا، د بازار یعنی بازار ته. نو څنګه به انسر وی جواب به څنګه ورکې she went to the بازار، هغه بازار ته تلی وا. when did they come to سعودي عرب؟ when مطلب کله او did او، they مطلب هغوی، کم مطلب راغلیو، to مطلب تا او سعودي عرب مطلب سعودي عرب. نو څنګه به when did they come to سعودي عرب؟ کله هغوی راغلیو سعودي عرب ته. جواب به څنګه ورکې in 2010 په 2010 کې، په 2010 کې هغو راغلیو. نو جواب به داسې ورکې short in 2010. what time did he go to bed؟ what time څه ټایم، did او هغه he هغه go تلی to bed to تا bed کټ. what time did he go to bed؟ څه ټیم هغه کټ ته تلی یعنی څه ټیم هغه سملاستو مطلب دا دی at 11 o'clock. at مطلب په 11 11 o'clock ګنټې یعنی 11 بجې هغه کټ ته تلی مطلب یې د شو. نو په انګلیش کې به ورته شارټ داسې وي at 11 o'clock. دا یې جواب شو. how did اسلم go to the airport؟ how مطلب څنګه، did مطلب او، اسلم نوم دی یو کس دی اسلم، go تلی، to تا، the airport airport تا. how did اسلم go to the airport؟ اسلم څنګه تلیو ایرپورټ ته یعنی اسلم څه شي کې تلیو ایرپورټ ته. by taxi. جواب به څنګه ورکې by taxi یعنی په ټیکسي کې تلیو. نو شارټ جواب به ورکې په انګلیش کې by taxi. why did the baby cry last night؟ why ولې، did او the baby یعنی ماشوم، cry جړل، last night تیره شپه. نو دلته به داسې وي why did the baby cry last night؟
ولې ماشوم تیره شپه جړل، یعنی ولې جړل، تیر وخت خبره ده دام. نو جواب به څنګه ورکې؟ he wasn't feeling well. he هغه یعنی هغه ماشوم، he هغه was not موږ شارټ کړی دی wasn't نه feeling یعنی محسوسول well ښه لیکن هغه ښه نه محسوسول. نو مطلب یې څه شو؟ هغه ښه نه و. په انګلیش کې به داسې وی شارټ he wasn't feeling well. هغه ښه نه و. دلته تاسو د بل سنټنس ته ګورئ، دې کې یعنی کس نه دی منشن، نو ډایرکټ پکې تپوس دی او بیا د هغې څخه ډایرکټ ورب دی، هیلپینګ ورب پکې نشته. نو دا لږې رنګې مختلف دي د دغې نه، خو دا هم د تیر وخت جملې دي. who used my computer. who مطلب چا، یوز او دې څه دا ډي لګېدلې ده، یوزډ ته جوړ شوی دی، دا د تیر وخت خبره کوي. چا استعمالو؟ مای کمپیوټر، زما کمپیوټر. who used my computer. چا استعمالو زما کمپیوټر؟ نو جواب دوه قسمه ورکولی شي. یو قسم دی علی ډیډ، علی استعمالو. بل قسم دا دی علی یوزډ اټ، علی استعمالو. دواړو یو مطلب کېدی شي، چې کوم یو ستاسو خوښ وي هغه ورته ویلی شئ. بل کوېسچن ته ګورئ، who broke the window. چا بروک ماتو، یعنی دا د بریک دویم فارم دی بروک. چا ماتو د وینډو، کړکۍ چا ماتو. who broke the window، کړکۍ چا ماتو. دوه قسمه جواب ورکولی شي. the cat ate، دا یو قسم شو، پیشو ماتو. the cat did، پیشو ماتو. او بل قسم دا دی the cat broke the window، پیشو ماتو کړکۍ. who called you last night، یعنی who چا، called ټیلیفون کو، you تا ته، last night تیره شپه. who called you last night، تا ته چا تیره شپه ټیلیفون کو. دوه قسمه جواب ورکولی شي. یو شارټ ورکولی شي my father، یعنی زما پلار. بل داسې هم ویلی شي my father called me last night، زما پلار ټیلیفون کو ما ته تیره شپه. which student، یعنی بلې جملې ته ګورئ کوېسچن ته، which student کوم student new، دا د نو دویم فارم دی new. کوم student پیژني د answer، جواب. which student knew the answer، کوم student پیژني جواب، یعنی چاله جواب ورزي. مطلب دا شو کوم student له جواب ورزي. نو دلته تاسو ویلی شئ علی ډیډ، علی له ورزي. دا یو جواب شو شارټ کې، او په بل کې ورته دا هم ویلی شي علی نیو د آنسر، علی له جواب ورزي یعنی علی پیژني جواب، دا هم ویلی شي. دا د نننۍ ورځې کلاس تاسو یې که پې پوه شوي نه وي په دویم ځل وګورئ او ښه صحیح پې ځان پوه کوئ. انشاءالله په بل کلاس کې به ته د دې نه هم اساني وي. او چې څوک انګلیش پوره زده کوي نو دا چینل سبسکرایب کړئ، انګلیش لرننګ ان پښتو. او شیر هم کوي چې کوم سټوډنټان ته دا چینل مخې ته نه راغلی چې هغو ته مخې ته شي او هغو هم سبسکرایب کړي او په پښتو کې ته زده کړي. کوم ځای کې چې ستاسو څه شک وي یا نه کلیر کمنټ کې ماته ولیکئ، زه په کمنټ کې هم تاسو ته ریپلای در کوم. او هر ټایم 24 غنټې زه تاسو ته حاضر یم په دې چینل کې. اوکې، تھینک یو سو مچ فار واچینګ. د الله په امان، د ځان ډېر خیال ساتئ. اوکې.